څه صحیح دا ټول ساده مالګه چې موږ ډېره خورو نه فشاري نه یو څنګه ده Ayo, Ruka, kapan dia baca? Waalaikumsalam. Tadi mau dapat hal ni, dapat maksud makan kita. Apa sih? Cuma kapan dia baca? Tapi kapan dia berada? Nak saya tak ni. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. راغلی ورودات ولسوالۍ ته کلایمرجي کلي کې یو دلته نو یو خیرات ترسره کېږي موږ تر څنګ اشپز ولاړ دی دې نه به د ده د نوم پوښتنه کوو او دا چې څه څه باندې کړي دي پاخه کوي د ده په اړه مونږ پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستنې مو شروع پخیر. طبیعتونه ښه دي؟ نو خیر. نوم مبارک دی. نوم مبارک دی نوشیر خان. ښه نوشیر خان که دا راته ووایي چې هم پخ کړي دي. نو موږ دلته اوس پلاو پخ کړی خیره او وریجې ورته چې که نه او قورمه باندې کړه چپس دي سره دغه شیزونه هم دغه کړي په خیر سره او نور څه مراسم چې دا کېږي نو به ټول دا کوو سبزي موزي دا څه مکمل جوړه ورسره رودات ولسوالۍ د مختلفو سیمو ته به تاسې ځئ او د ودونو خیراتونو ترسره دا څه که دا راته ووایي چې دلته خلک عموما په واده کې په خیرات کې وریجې غوښه تر څنګ نور شی نه تیاروي په دې اړه معلومات مونږ ته راکړي. نو دلته داسې چې دا بعضې خلک چې د کارګزاري جوړي که نه نو هغې ته ښایسته خیرات هم کوي هغې ته واده هم ښایسته جوړي او دلته چې غریب کورنیو کې لاړ شو موږ قرآن کمزورې کاري 5 شپږ دیګه 8 دیګه 4 دیګه همداسې 2 3 5 منه غوښه دا پخوي او غټ کورنیو کې لاړ شو واده کې هغې کې تیرابانه غویانې مې چرګانې مې د ماینه پور در څخه سیستم برابر په یو وخت باندې څومره کسانو ته داسې څه تیارولی شي تر څو دیګونه پخولی شي؟ موږ خو داسې دی چې 2000 کسان هم تیاری کولی شو چې څوک څومره وي که نه انشاءالله موږ کسان پورې نو سمدستي خلک دا کمزورو کورونو کې ځای کې 1500 شپږ دا خو هم یو قسم کوو تیرول. څومره وخت کېږي چې په دغه مسلک کې لګیا یې؟ یاره په دې مسلک کې به زما غالبا یو 15 کاله کېږي. 15 کاله تقریبا د وړوکوالي د وړکتوب نه دی کې موږ په سختۍ نو
نو دلته خیراتونه څو وختونه کې کېږي دغه راته ووایه یادونه خو د هر چا خپله خوښه بس خیرات خو داسې دی چې غم وشي که نه خیرات کوي یو همداسې خیرات څوک منلی که نه نور خلک خیرات کوي لکه حاجي صاحب چې اوس منلی دی که نه دا خیرات اوس دا کړی دی بس په طریقه باندې کړی دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې معلومات هم راکړي تاسو ته خدای خوب چې دلته زموږ راغلی زموږ خواله خلک پاتې دي صبر وکړه Gracias.